بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو، الله سبحانه و تعالی انسان د بخشش کوي، بخنه کوي، ګناهونه ته معاف کوي په ډیرو طریقو سره، په ډیرو لارو سره. خو یو داسې ګناه چې الله سبحانه و تعالی انسان ته نه معاف کوي، بخشش ورته نه کوي، صرف د هغې دپاره یوه لاره ده، او کله چې دغه ګناه انسان کې موجود وي، دغه جرم په انسان کې موجود وي، دا انسان به همیشه بدبخت وي، په دنیا او آخرت کې به دغه انسان بدبخت وي. لکه دا نور ګناهونه چې دي دا په ډیرو طریقو سره معاف کیږي. یو انسان نیک عملونه کوي، د دې نیک عملونو په وجه باندې مخکیني ګناهونه انسان ته معاف کیږي. دغه رنګې انسان باندې مصیبتونه راشي په دنیا کې، او دا به د مصیبتونو باندې صبر وکړي، نو د مصیبتونو په وجه باندې د انسان نه ګناهونه معاف کیږي. دارنګې د ځنکدن سختي، د قبر سختي، د محشر او د پل صراط سختي، په دې سره د انسان ګناهونه رجیږي، ګناهونه ته معاف کیږي. خو دا داسې ګناه ده چې په دې ټولو باندې دا نه معاف کیږي. ته که څومره نیک عملونه وکړي، د الله کورونه جوړ کړي، مسجدونه جوړ کړي، خلکو سره مدد وکړي، مرسته وکړي، دا ټول دنیا ګلې ګلزار کړي، خو چې دا جرم تا کې موجود وي، نو دا ستا عملونه الله ته قابل قبول نه دي. هسې یري دي یري، هېڅ فایده نه کوي. که تا باندې څومره مصیبتونه راشي، تکلیفونه راشي، خو د دې مصیبتونو په وجه باندې دغه ګناه تا ته نه معاف کیږي. د ځنکدن په سختو، د قبر په سختو، د محشر او د پل صراط په سختو باندې هم تا ته دا نه معاف کیږي. دا کومه ګناه ده، د دې پېژندل پکار دي، اصلا چې په دې ګناه کې موږ مبتلا نه یو. الله فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به. الله سبحانه و تعالی بخشش نه کوي، بخنه نه کوي هغه چاته چې د الله سره شریک جوړوي، الله سره شرک کوي. هغه جرم، هغه ګناه، هغه شرک دی چې دا صرف په یو طریقه سره معاف کیږي. شرک دی چې الله سبحانه و تعالی سره د هغه په کارونو، د هغه سره په عباداتو کې او د هغه په نومونو صفتونو کې شرک کول، دې د شرک وایي، برخدار او حصدار ګرځول. الله سبحانه و تعالی دا څومره شیونه چې پیدا کړي دي، دا کائنات چې پیدا کړي دي، الله سره بل څوک به دې کې شریک ګرځول، چې را پلانکي دا شی پیدا کړی دی، دا شی پلانکي کړی دی، دې د شرک وایي. دغه رنګې دا عبادتونه چې مونږ کوو، د عبادت چې څومره اقسام دي، که هغه سجده ده، که هغه طواف دی، که هغه ذبح د قرباني، که هغه نظر دی، څومره اقسام چې دي، دا به صرف یو الله لکې، سجده هم الله ته کې، طواف هم صرف د الله د کور نه کې، د قبرونو نه طوافونه کول، د قبرونو ته سجدې کول، دغه رنګې د غیر الله نه مدد غوښتو، د الله نه بل چا د چغې وهل، یا پیر بابا یا غوث اعظمه، داسې الفاظ استعمالول. او ځینې صفتونه د الله پورې خاص صفتونه دي، هغه بنده ته استعمالول، دا شرک دی. بعضې نومونه چې دي د الله پورې خاص دي، د الله نومونه او د الله صفتونه صرف د الله ته به استعمالوي، هغه بل چا ته استعمالول نه دي پکار. نو دا ټول اقسام د شرک دي چې کله انسان په دې کې مبتلا شي او په دې کې اخته شي، نو که دا انسان به څومره نیک عملونه کوي، خو د دې انسان د عملونه به الله ته قابل قبول نه دي، بالکل قبلې نه، د دې هیڅ فایده نه رسیږي دی انسان ته، ځکه دې کې شرک موجود دی، عقیده خرابه ده. او الله فرمایي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. د شرک نه ما سوا نور ګناهونه چې دي الله انسان ته بخي چاله چې وغواړي. که یو انسان وایي چې زه خو اوسه پورې په دې ګناهونو کې اخته وم، په شرک کې اخته وم، د الله سره مې شریک جوړو، خو ما ته پته نه وه، نو لاره دا ده، طریقه دا ده چې دا انسان دې الله ته رجوع وکړي او الله ته دې توبه وباسي، الله ته دې وجاړي چې یا الله ما وبخه، یا الله ما ته معافي وکړه، زه خو خبر نه وم په دې باندې. نو الله سبحانه و تعالی انسان ته به معافي کوي. کله چې د خپل رب ته لاسونه چوت کړه، نو دغه لاسونه بیا
تش نه واپس کوي تا ته. زمونږ رب ډیر غیرتي دی او الله سبحانه وتعالی ډیر زیات خوشحالیږي چې کله انسان الله ته رجوع وکړي، خپل رب ته رجوع وکړي او د خپلو تیرو ګناهونو معافي ترې وغواړي، نو الله دغه انسان ته به بخشش کوي.